غنی خان کو په یو وخت د مولا سره په جنگ دی، ځکه چې مولا د دین تشریح غلطه کوي. نو غنی خان چونکې د الله عارف دی او په الله مین دی، د الله د لارو چارو دغه د دین نه خبره دی، نو مولا صاحب ته لار سموي چې ستا دا لار غلطه ده او الله ته د رسېدو لار دا ده. نو بل طرف ته غنی خان هم په دغه محاذ باندې د ملحدینو سره په جنگ دی او هغوی د ګریوان رانیولي دي. ولې؟ ځکه چې ملحدین د الله تعالی د حقیقي ذات نه انکار کوي. په کوم بنیاد؟ د عقل په بنیاد. هر کله چې ملحد یو سوال راوچت کی، هغه عقلی سوال وي، او مولا صاحب چې دغه سوالونه واوري، نو مولا صاحب سره بیا د ملحد خلاف د فتوی نه علاوه هیڅ نه، او مولا بالکل لا جواب شي. د هغې وجه دا ده چې مولا سره خو کتابونه دي، وړاندې کتاب قرآن دی، احادیث دی او فقه ده، او ملحد دا درې وړه نه مني. نو اوس په دا ملحد څنګه لا جواب کوي؟ د عقل استعمال خو مولا صاحب کړی نه. مولا صاحب الله تعالی باندې ایمان د عقل په بنیاد راوړی، هغه څه د فکر تدبر نه کار نه اخیستی. نو په دغه لاین کې هو، په دغه میدان کې مولا صاحب بالکل پاتې راشي. د دې لپاره بیا د الله تعالی مینان لکه غنی خان چې دی، نو هغه د ملحدینو چې دغه بې بنیاده خبرې واوري، نو غنی خان څه چل کوي؟ د الله تعالی د حقیقي ذات دغه د وجود او دغه د طاقت دلیلونه ورته د کائناتو د آیاتونو نه ورکوي، او دا تمام کائنات د الله تعالی آیاتونه دي. لکه څرنګه چې قرآن آیاتونه دي، دغه رنګې کائنات هم آیاتونه دي. غنی خان د کائناتو نه عقلی دلیلونه یعنی آیاتونه څنګه ورکوي ملحد له، چې ملحد لا جواب شي؟ نو یو نظم کې غنی خان وایي چې دا دنیا همه بیتوله، پټ یو تول پکې ځلیږي، پټ یو تار هر بخۍ په هر ول کې ښکاره کیږي. نو لکه هر ځای کې هوا، لکه هر ژوندي کې سا، لکه پی په خاپیرک کې، لکه پی د مور د خوا، او لکه حسن په هر شي کې، په غره سمه په هوا. اوس د غره په سر وریځه، اوس په سره زیړه رڼا، د دې هار مری لکه یوې تار او یوه دنیا. عجیبه لعجیبه سلسلو کې سلسله، څه خوشته چې تنظیم جوړ کی د دې مس رنگین غوبله، څه خوشته دی چې ځلیږي زما اوش کی دیوه بله. غنی خان عارف بالله دی او په الله مین دی. هغه چې کله د ملحد دغه بې بنیاده اعتراضونه واوري، نو غنی خان غلی پاتې نشي، او بیا ورته د کائناتو د آیاتونو نه په عقلي بنیاد باندې جواب ورکوي. لکه دغه جواب هغه لږ غونډه وضاحت تاسو سره زه په داسې رنګ کې کوم چې زمونږ په کور کې دا د کیلو 2 ونې دي، او په دې ونو کې دا دانې هم میوه اوس نیولې ده، او د کیلې ونه چې ده، نو په ټولو ونو کې کیله هغه ونه ده چې په ژوند کې صرف یو ځل بار کوي، او بیا دا بار نه ورکوي. نو که تاسو ګورئ، کیله صرف پوره ونه، روغه ونه په عمر کې یو ځل بار ورکوي، خو دنیا داسې ځای نشته دی چې کیلې بالته نه میلاویږي، او هغه به د نورو میوو نه ارزانې نه وي. کیلې هر ځای کې میلاویږي او هر ځای ارزانې دي، حالان کې دا د دې ونه چې دا یو پیره بار ورکوي. د دې وجه څه ده چې کیلې بیا هم ډېرې دي. نو الله تعالی یو نظام قایم کړی دی. د دې 2 ونو نه مخکې زما د بچی ممتاز یو ونه راوړه د کیلې، او دا کیله د نورو نه مختلفه ده، د دانې سرې وي او غټې وي. نو هغه چې کله دلته نال کړه او لویده، نو په خوا او شا کې ورسره داسې نور ونو هم سر راښکاره کو، لکه منګه کرلي هم نه دي، د دې نه بار هم نه دی راغورځېدلی، او د دې موندونو سر راوچت کو. هغه موندونه 6-8، خو چې کله هغې میوې موږ له هغې ونې موږ له میوه راکړه، او موږ هغه میوه وخوړله، او د هغې هغه ونه موږ کټ کړله، نو کته چې دې 2 موندونو سر اوچت کو، دا لوی شوې، او تر دې پورې چې ګوره دغه میوه پکې راښکاره شوه. اوس د دې دوو په ځای باندې تقریبا 11 موندونو سر راوچت کړی دی.
او ما کتل چیرې په دې کې به کم یو رالویږي. نو ټولو منډونو په یو وخت باندې سر راوچت کړی و. یو خو د دې دا دلیل دی چې الله تعالی زموږ سره مینه کوي، موږ ته وایي چې تاسو خفه کېږئ ما، خو ستاسو کیلې خوښي د دې سلسله به ختمیږي نه، دا یو نه به ختمیږي، دوه به نورې راوچتې کړم، دوه به ختمیږي، لس به نورې راوچتې کړم. نو یو خدا پیغام د الله طرف نه دی. بل په دې کې لکه غني خان چې وایي څه خو شته چې تنظیم جوړ کړي د دې مس رنګین غوبله، څه خو شته دی چې ځلیږي زما اوښ کې ډیوه بله. نو ما کته چې دا 10-11 منډونه چې دي په دې کې به کم ونې چې دي هغه به خیږي. نو دا اوس وګورئ دا ونې پیغلې شوي دي، د میوه راپرېښې ده او په یو هفته دوه کې به د دې میوې پخې شي، موږ به دا ونې کټ کړو. نو د دې پخوا چې کوم دوه منډونه وو هغه دا دی ګوره لوی شول یې دا دي، یو دا دی د دې پخوا کې او د دې په شا باندې یو دا دی. اوس د دې سره ګیر چاپېره چې دا منډونه دي دا په هغې ځای ولاړ دي څنګه چې مخکې وو. زه دلته کې حیران شوم لکه څرنګه چې غني خان وایي که نه چې څه خو شته چې تنظیم جوړ کړي د دې مس رنګین غوبله. آیا دې منډونو د دې کیلو دې بچو په آپس کې صلاح کړې وه چې یاره تاسو دوه به لوی شئ او موږ به نورې لا وړي یو؟ داسې صلاح خو نه وه شوې که نه موږ انتظام کړی دی چې بس د دوه لن مقور کړی ده او دا نورن ودرولي دي، تاسو په قلاره کښېنئ، په انتظار کې صبر وکئ. زموږ د طرف نه پې هم څه داسې څه جبر نشته دی او په خپلو کې هم دې صلاح نه ده کړې، خو د هغې باوجود تاسو وګورئ نو صرف په قدر ضرورت دوه ونو سر راوچت کړی دی او دا به هم بیا چې دا ونې موږ ختمې کړو نو دا به هم بیا دومره پیغلې شي او دا به هم په څه وخت کې موږ له میوې راکړي، بیا به سره دا نور راخیږي. نو مقصد دا دی چې د دې ونو هم کمال نه دی چیرې دومره تنظیم، دومره نظم، دومره ډیسپلین په دې کې دی چې ټولې په یړ نه راخیږي. ځکه کو دا ټولې په یړ راوختې بیا به میوې نه ورکوي، ځکه د دې بوټي به کمزوري شي. نو دا وړوکې غونته ځای دوه میوو له طاقت ورکوي او هغه میوه ورکولی شي هغه ونې. نو دې صرف دوه د ځای دغه ته ګوري که نه، قدرت ته ګوري، د ځای طاقت ته ګوري چې دا ځای څومره ونې موږ ته راکولی شي. نو دې کې طاقت صرف د دوه ونو دی. نو دغه دوه ونې دوه بوټي راوچت شوي دي، دا نور لا په انتظار دي. دا چا په انتظار کړي؟ دا ډیسپلین د چا په لاس کې دی؟ دا نظم چا ورکو؟ نو غني خان وایي که نه چې یاره دا دنیا هم بیتوله پټ یو تول پکې ځلیږي. دا دنیا موږ ته بې وزنه ښکارېږي خو په دې کې یو نظم و ضبط دی، دې کې یو ډیسپلین دی. هسې ښکاري بې ډیسپلینه لیکن ډیسپلین پکې شته دی. او پټ یو تار هره بخۍ په هر ول کې ښکاره کېږي. تاسو کو ګورئ په دې کمیس کې بخۍ تلي د تار، نو هغه په هر ول کې هغه تار راښکاره کېږي. د الله تعالی وجود، دغه طاقت، دغه صفتونه، دغه ذات موږ ته په هره ذره کې ښکاره کېږي. لکه څنګه چې تار په کمیس کې، په پرتوګ کې، په بخۍ کې هم پټ شي او بیا راښکاره شي، دغه رنګ د الله تعالی طاقت، دغه ذات د وجود پټ شي او بیا راښکاره شي په هره ذره کې. او لکه هر ځای کې هوا وګورئ، اکسیجن هر ځای کې دی او په هر ژوندي کې الله تعالی ساه اچولی دی. دغه رنګ وګورئ په مرغو کې پی نشته دی، خو خاپیره کې یو مرغۍ ده چې په هغې کې الله تعالی د مور د خوا په شان پی ورکړي دي. او په هر څیز کې الله تعالی حسن خور کړی دی، کو غر دی، کو سمه ده، کو هوا ده. وګورئ کله کله د ورځ د غره په سر باندې وریځي او بیا چې ګورئ وریځ ختمه تکه سره زړه رڼا پي. نو غني خان وایي چې یاره د دې هار مرۍ لکه یوې تار یوه دنیا، دا تمام کائنات چې دي د دې مثال د تسپو د دانو دی، د امیل د مشکڼو دی. یوه ذره یا یو سیس چې دی یوه مشکڼه ده، خو د دې تار یا که هغه تار څه دی د الله تعالی طاقت، هغې طاقت د تمامې مشکڼې په یو تار کې پیلي دي. د دې تار یو دی، دنیا یوه ده، چلونکی یو دی، پیدا کوونکی یو دی. او څه خو شته چې تنظیم جوړ کړي د دې مس رنګین غوبله. دا یو مس غونته کې رنګین منتشر غوبل دی. دا منتشر کائنات راغونډول او هغه په یو نظم کې دغه کول که نه کې ښودل چېرې بلکل دا د نظم نه ونوځي. نو دا دلیل څه دی؟ دا دلیل دی چې یو طاقت شته دی او هغه طاقت د چا دی؟ نه زما دی، نه د حکومت دی، بلکې هغې طاقت ته کو څوک الله وایي، کو خدای ورته وایي، کو ګاډ ورته وایي، کو هر څه ورته وایي، کو بګوان ورته وایي، خو یو طاقت دی. او د هغې طاقت په طاقت سره
د تمامو کائناتو سيزونو وجود موندلی دی او بقا او فنا هم د هغه په لاس کې ده.